ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر: امریکا وایي تمه لري چې د هیواد په پاتې ولایتونو کې هم تر 12 ټولګي پورې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ بیرته خلاصې کړای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې په بلخ ولایت کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل کېدل یو مثبت ګام دی. دویم خبر: د پاکستان د اټومي وسلو د پلار په نوم مشهور دغه هیواد نامتو ساینسپوه عبدالقدیر خان په 15 کلنۍ کې مړ شوی دی. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و او د اګست میاشتې په 26 په کورونا وبا اخته شو او د دغې وبا په نامو روغتون کې بستر شو او نن یې د همدې ناروغۍ له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. دریم خبر: ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستۍ ترهګریزې پیښې په اړه باید هراړخیزه پلټنه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په کندوز کې په جومات کې چاودنه په کلکو ټکو غندي او د دغې پیښې د مالي ملاتړ پلان جوړونکو او ترسره کوونکو د ژر نیول کېدو او عدالت ته د راوستلو غوښتنه کوي. څلورم خبر: قطر وایي له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو ډاډ ورکوو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې له افغانستانه دوحې ته تللي پلاوي د قطر د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن الثاني سره کتلي دي. نوموړي افغان پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویلي چې قطر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته تیار دی. پنځم خبر: له کندوز او بلخ ولایتونو وروسته سرپل ولایت کې هم د نجونو پر مخ له لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې ټول ښوونځي پرانیستل شوي دي. د جوزجان د پوهنې ریاست هم خبر ورکړی دی چې دغه ولایت کې به ژر بیرته ټول ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي. شپږم خبر: ایران وایي دوی بریالي شوي چې 120 کیلوګرامه یورانیم غني کړي. دا 10 سلنه غني یورانیم بلل کېږي چې په اټومي وسلو کې هم ترې استفاده کېدلی شي. د ایران د اټومي انرژۍ رئیس محمد اسلامي وایي دوی دې وړتیا لري چې فلزي یورانیم هم غني کړي او د دې کار د ثابتولو لپاره یې ځینې کارونه پیل کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګه به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.